بس شروع کوم بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو تاسو ته په خیر علي وایم مینوش صاحب ډېره مننه دي اکبر علي دی دا بل کشر ملګری صاحبزر ماما هم په محفل کې ناست دی موږ دپاره ګران نه دی چې لکه صاحبزر ماما په کوم محفل کې ناست وي نو موږ ته لکه غزل لوګدې ویل ګران وي یقینا لکه دا د زړه نه دا خبره کومه لکه د په غزل کې لکه هغه فطرتي کوم ښکلا چې نو هغه موږ یې څه مصنوعي پیدا کړو د سره تیار راځي بهرحال کوشش دی چې هسې په اسانه جانان پاتې کې هسې په اسانه هسې په اسانه جانان پاتې کې او نن د خپله ځانه جانان پاتې کې نو شین اسمان دی سوال مې په خوله نه راځي شین اسمان دی سوال مې په خوله نه راځي خدایه بې بارانه جانان پاتې کې او بل یې لنډ لنډ یو څو دغه به ووایم چې دغه یوه شپه په لاس راغلې ده دغه یوه شپه په لاس راغلې ده او نن چې مې هغه په لاس راغلې ده دغه یوه شپه په لاس راغلې ده نن چې مې هغه په لاس راغلې ده نو خس زاهده ستا خبرې نه اورم خس زاهده ستا خبرې نه اورم ډېره په موده په لاس راغلې ده او هغلته زموږ د ګودر خوا وشه اینوش دی هغلته زموږ د ګودر خوا وشه شیخه ستا تسپه په لاس راغلې ده هغلته زموږ د ګودر خوا وشه شیخه ستا تسپه په لاس راغلې ده او ما هم د جانان سره سکون مونده ما هم د جانان سره سکون مونده تا لکه کعبه په لاس راغلی ده ما هم د جانان سره سکون مونده تا لکه کعبه په لاس راغلی ده او بهره چې ګلونه پې مخ ووینځي بهره چې ګلونه پې مخ ووینځي وینه دې تازه په لاس راغلی ده بهره چې ګلونه پې مخ ووینځي وینه دې تازه په لاس راغلی ده او